طالبانو ورونو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یو کله چې رسول الله سلام وفات شو د ده عمر 14 کالو نو یو بل ملګري ته ویلې وایي راځه کوم احادیث چې رسول الله سلام نه صحابه زده کړي ما ورته هغه صحابه ته ورسره حدیث په تیر ده نو هغه دور ته ویلې وایي نه بل ملګري زه خو نه کوم عبدالله ابن عباس طالبانو ورونو را بغی چې چا به اورېدلي چې دغه صحابي حدیث دا دي هلته به یې دروازې مخکې طالبانو څملاته هغه څادر به یې کېښوده زیردل نو کله به چې د ماسپښین لمانځه ته صحابي له کوره راووت چې وبه یې کته عبدالله ابن عباس یې پروت ده د رسول الله د تره زوی دا ولې زه علم پسې راغلی یم علم زده کومه او د علم سره ادب دا ده چې د استاذ دروازه به نه ورته کوي طالبانو علما وایي خطیب بغدادي وایي کتاب یې جوړ کړی الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع د استاذ دروازه به طالبانو په نوک باندې ورته کوي داسې ډبره به نه ورته راخلي چې ته مې ورته کش کړي په نوک باندې د ادب دا د طالبانو ورونو روح الماني وایي عبدالله بن عباس به استادانو سره ادب کو الله حبر الامت تر جوړ کړ دی وایي روح الماني ما ته هم الله عز وجل وایي دا نصیب کړي چې ما به هم د استادانو ډېره هغه کو خدمت به مې کو له هغوی سره به مې عاجزي کوله الله دې موږ او تاسې نصیب ادب طالبانو ورونو زه داسې په یوه خبر پوه کوم دی وروسته طالبانو ورځو طالبانو ورونو ما تاسې ته مخکې ویلي ول هر علم ځان ته علوم هر علم طالبانو د ټولنې د اصلاح دپاره علم ته علم د اجتماعیات وایي ټولنیز علوم دې ته ټولنیز علوم وایي نو د ټولنیزو علومو دپاره طالبانو مستقل علم به زده کوي بیا د اصلاح په ټولنه کې راوستلی کې نو تاسې اوس طالبانو د ما خبرې ته غوږ ونیسئ علامه سید قطب په ټول خپل تفسیر کې طالبانو ورونو وینئ خو په ټول خپل تفسیر کې په 3 علومو بحث کوي علم د عمران باندې د دنیا د آبادۍ د بادشاهي مقصد هم دا وي طالبانو چې آبادۍ به کوي بادشاهي اصلي مقصد دا د آبادۍ به کوي په دې ضمن کې چې پیسې راورکړي ته به اسلام ورباندې عمل کوي د عمران علم د اجتماعیات او ټولنیز ژوند چې ټولنه به څنګه ټولنې ته به فکر څنګه ورکوي او ټولنې ته به وده څنګه ورکوي په دې باندې بحث نو تاسو طالبانو ورونو د ما یوې خبرې ته غوږ ونیسئ علامه شهید سید قطب رحمه الله په خپل تفسیر کې دا تفسیر طالبانو په عربي نړۍ کې بند ده یعنې په خاطر بند چې دا انسانان راپاروي داسې تفسیر ده او دلته موږ په ټولنه کې مولان بیخي ترنه خبر نه دي چې الله داسې یو تفسیر هم جوړ کړی ټول تفسیر د سیاست د العلوم الاجتماعیات والعمران پرې یقي نحوي شیان بیخي بیانوي د طالبانو او الله دومره لوی علم هم ورکړی چې سړی تفسیر وګوري هر کوکو لولو پې پوهېږي هم د طالبانو دومره لوی خطرناکه ملا ده د خبرې ته غوږ ونیسئ طالبانو دلته په ټولنه کې 2 نظریې دي ښه تاسې د یو ټکي ته فکر وي د دنیا ټول امتحانان لکه افغانان داسې نه دي چې هېڅ زده نه دي چېرته ورته ووایې تا تر یو مني دي دنیا امتحانان کې د علمي امتحانان طالبانو اصلي مهم علمي امتحانان دي د هغه اسلام ته رامایل کې دلته 2 نظریې دي طالبانو یوه نظریه دا د طالبانو ورونو داسې ښکاره نظریه دی ما دا خبر واوري بیا تاسې د ایتونو باندې ښه پوهېږئ چې د خبر به تاسو ته وکړم دی داسې وایي طالبانو یوه نظریه داسې ده لکه کله کله خلک وایي وایي افغانستان کې خو چې دا ښځه څوک وي دي که نه داسې په لاره باندې روان وي تر هغه پورې نه پرېږدي چې پناه سوي نه وي ورته بویي او دا خلک چې دي ښځې لیدلي نه دي دا بندیز ده پرې باندې که دا ښځې راوتي لکه اروپا غوندې غربي نړۍ کې ښځې راوتي بیا د دوی هغه تنګه کېږي له منځه ځي بیا طالبانو ورونو ښځو ته بیا دومره نه ګوري بیا د زنا او د دې نارواو دومره شوقیان نه ګرځي دا خو وایي علت څوک د بندیزونه دي اسلام کې د بندیزونو د خبر علمي خبر ده اسلام کې وایي د بندیزونو چې ښځه په کور کې ساتلې ده د بندیزونو د اسلام نو هغه ښځه چې یو دم ټولنې ته راوځي طالبانو ورونو یوه ښځه راوځي هغه د زنا هغه پکې راغلي خو دا یوه نظریه ده دنیا یعنې د دې نظریې فکریه داسې ده وایي که تاسې غواړئ چې ټولنه اصلاح کوي نو ښځې ته اجازه ورکړي چې پردي سړي سره اسانه وغږېدلی چې د غږېدا بندیز لري یو د خلقیت بندیز لرې کوي نورو ښځې د یو ځای سره ناستې که نه په صنفونو کې د هلکان ناستې دا بندیز وایي لرې کوي او بل دا ده کتل را کتل بندیز لرې کوي کتل را کتل بند کوي خبرو اجازه هرې ښځې چا چا سره غږېده پرېږدئ او هر کې ده چې څوک چا سره ناست و پرېږدي چې پرېږدئ دوی وایي خپله په ټولنه کې زنا او فساد د من دا یوه نظریه ده طالبانو او دا نظریه باندې کار کېږي خصوصا په غربي نړۍ کې دا یوه نظریه ده پوه خو سوئ دوی وایي چې کله په یوه ټولنه کې بندیز وي نو هغه ټولنه کې چې بندیز وي هغومره انسانان ډېر څوک وي ګناه ته ډېر حریص وي طالبانو چې ګناه ته ډېر حریص وي نو په هغه ټولنه کې فساد ډېر منځته راځي علامه شهید سید قطب رحمه الله وی دا غلطه نظریه ده اسلام نظریه دا ده طالبانو انسان چې څومره آزاد پرېږدي هغومره طالبانو هغه شهوتونه راپارېږي څومره چې نجلۍ ته ګوري نجلۍ د هلک سره مو دلته اوس چې تاسې ناست وئ او دومره جنکیانې ناستې ښه به په ترجمه پوه شوي وئ که نه
هر یو به د یو د تګ سره هغه به هغه سکونډي هغه به هغه سکونډي یا خو چې په کمپالو کې هم نایب کونډي یو سره بیا به نو طالبانو ورونو چې څومره ازادۍ راځي دا خبر واورئ علمي خبر ده د معقولو انسانانو دپاره خبر ده څومره چې طالبانو اسلام کې ازادۍ راځي او غومره طالبانو شهوتونه طالبانو انسان کې دا شهوت نه ده دا شهوت طالبانو مړ وي په بعضې شیانو دا شهوت راپارېږي په لیدنو راپارېږي په خبرو راپارېږي او په ناسته باندې طالبانو راپارېږي د شهوتونه راپارېږي یو وارې چې دا شهوت راوپاري د طالبانو دا شهوت که بیا وایي چې ګناه د سړي نه نه کېږي ټولنه اصلاح کېږي اصلاح نه حد جنون د طالبانو بیا دغه شهوتونه انسانان رټوي موږ تاسې په غربي نړۍ کې ښه مثالونه وینو که دې وینئ طالبانو ورونو سپي ترې جوړ کړي یا د سپي غوندې شیانې خولو کې پړي کې ورکولي دا د شهوت هغه پله ده کله چې په یوه ټولنه کې شهوت دروازې د شهوت لیدل غږېدل ناسته دا درې واړه طالبانو مثیرات راپارونکي دي چا دي که ته وایې ازادۍ ورکړې دا ګناه به له منځه ځي ټولنه پاتېږي قمقله دا سخته ناروا خبره ده د عقل د مقتضا نه لرې خبر ده ته غواړې چې ټولنه اصلاح کړې ټولنه کې کوم قیام چې شهوتونه ترې راپارېږي هغه بند کړه سترګې بندې کړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سترګې دې چې بندې کړې طالبانو شهوت پکې راوپاري او چې ټلیفوني خبرې ځکه ما ته خو معلومات کېږي ټلیفون باندې څومره طالبانو ورونو سړي نوې کوزده کړي چا سره ورسره ټلیفون باندې غږېږي که نه څومره ډېره شهوت راپارېږي که نه نو په ټلیفون باندې طالبانو شهوت راپارېږي او بیا چې ټنګ په ټنګ په سیم کې ورته ناست دي طالبانو ورونو راپارېږي که نه راپارېږي نو راپارېږي طالبان څومره چې ازادۍ له دغه د درې بابونو ازادۍ راسي هومره شهوت څوک کېږي راپارېږي نو چې شهوت راوپاري د طالبانو شهوت راپارېدل انسان کې د شهوت ماده ژوندۍ دا چې ژوندۍ سو طالبانو د انسانانو په زړونو په عقلونو په ادراکونو پردې راولي انسانان حد جنون ته رسوي نن په غربي نړۍ کې طالبانو کوم کارونه چې روان دي دا د حیوانیت په مقتضا روان دي که د انسانیت په مقتضا روان دي د حیوانیت په مقتضا باندې روان دي نو ښه علت به یې و طالبانو ورونو چې دا درې وړه شیان څوک ته دتې چل وکړه په یوه ټولنه باندې هغه بند کړه ورته وایي هغه مثیرات د شهوتونو چې شهوتونه راپاري قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سترګې دې پټې کړه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین خبرې مو ورسره کوله دې آیات نه که نه وروسته خبرې پرې باندې کوو خبرې باندې که بل اختلاط مو ورسره کوه یو ځای ورسره کښېنم چې ورسره کښېنناستلې طالبان شهوت مړ ده که را ژوندی مړ ده طالبان چې شهوت مړ تو طالبانو ټولنه خپله څوک نو نن چې په غربي نړۍ کې څوک دغه نظریه وړاندې کوي چې نه د اسلامي ټولنو کې چې د فسادونه له منځته راغلي دي ټول علتونه څوک تاسې اوس موږ په ټولنه کې وینئ طالبانو کرا د فلیپینونو نظام طالبانو دنیا خرابه کړې او څه که نه موږ تاسې دغه د افغانستان ټولنه طالبانو ډېره دینداره ټولنه ده ټلیفونونو کارونه خراب کړي که نه ریښې ډېرې خراب کړي ځکه ما ته معلومات کېږي طالبانو ډېر مسلمانان له ما سره د مسلې شریکوي نو ټلیفونونو نو خو هغه ګوره یوه دروازه چې د خبرو فعاله سوې په هغه کې لیدل نسته طالبانو ورونو څوک هم نسته خلطیات هم نسته خو څوک راخلاصه سوي هغه خبر آزاده سوي دي د خبرې د ازادېدلو نه ورځ تر بلې نه په ټولنه کې مبتدات را روان دي که نه دي را روان نو که ته غواړې چې د ټولنه پاکه کې د ټولنې د اصلاح دپاره د ښځو د نرانو دپاره چې غیر محرمې څوک بند کړه هغه مثیرات د شهوتونو بند کړه سترګې بندې کړه خبرې بندې کړه څوک بند کړه خلطیات بند کړه طالبان ورونو چې بند یې کړه خپله الله عز وجل دلته څوک راولي اصلاح راولي نو عقلا طالبانو د ټولنې د اصلاح دپاره کومه لاره چې دوی وایي چې هر ځای ازاد کړه او که اسلام وایي علامه سید قطب رحمه الله وایي دومره طالبانو علمي او خوندوره خبرې ما تاسو ته ویلي چې دی د ټولنې د اصلاح په اړه خبرې کوي علم د اجتماعیاتو باندې خبرې کوي د اجتماع خبره ده غیر جمهوریت کې طالبانو دا ټول ماپ ول مکمل ماپ ول طالبانو دلته فساد دلته دومره نارواوې وې طالبانو چې ورته حیرانه به بیخي تر حد نه ډېر نارواوې ولې الله عز وجل د هغې جرړې له منځه ویوړلې الله عز وجل دې بیا هم ویښي الله عز وجل دې د اسلام چې کوم قانون ده هغه د الله نور هم لا ښه عملي وګړندی وګرځي ګورئ طالبانو ورونو د انسان الله داسې پیدا کړی د انسان الله داسې پیدا کړی طالبانو انسان کې انفعالي قوت ته ډېر انفعالات ته انفعالات دا معنی له بل نه متاثر کي جلۍ دې په سترګو ولیدله طالبانو ورونو د سترې زړه ورته راګراو انفعال شو که نه اثار دې ترې قبول که نه طالبانو ورونو ډېر داسې شیان دي چې هغه د ښځو په مابین د انسانانو په مابین کې هغه راولي ته ورته وایي شهوتونه راپاري یو دوه درې نورې خبرې بیا وروسته یو صحابي و طالبانو ورونو یوه ښځه په لاره باندې روانه وله په شیطان وسوسه ور واچوله اتې دی داسې پسې تله د دیوال په بیخ کې پټ پسې روانو پسې کتل یې هلته یې وتیږه له دیواله داسې راوتلې وایي ده خو ښځې ته فکر و تاسې په تیږه باندې ولګېدله ما ته خو له وینې پرې را روان خو طالبانو صحابه بیا داسې پاک خلک ول دا حالت یې ولیده چې په زراسو رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی وټېلې ما نه ګناه سوي خو ما ته د الله نه بښنه وغواړه الله عز وجل دا آیات را نازل کړه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم طالبانو ورونو نن زمانه ده ګورئ نن
نن د پوهنتونو د مکتب له ادرس نه انسانان ډېر معقول او علمي تللي دي اتاره به بولاره ګوره نه د سره منیدې ته د تا فکر وي کومه خبر چې سید قطب وکړله چې ټولنه چې فاسده وي ښه د ازکاو پاکه وي نو چې پاکوي د تاسې چې کومه نظریه ده چې دا ټول شیان ورخوشې کړه هغه شهوتونه راپارېږي بندې کړه چې شهوتونه مړه کړي کله چې سترګې نو چې ته جلۍ نه وینې هېڅ شي نه وینې هر وخت کتابخانه کې ناست وي خو له هر لحاظ یې تا شهوتونه تو مړه وي چې شهوتونه مړه کړل طالبانو ټولنه کې خپله اصلاح راځي او الله عز وجل دې موږ اصلاح کړي علمي وغږېږئ که الله علما کړئ طالبانو ورونو یو له هغه تفسیرونه نه چې سید قطب تفسیر د لاول نه تر اخره وګورئ چې تا که معلومات وسي چې دا د اسلامي امت څومره دردمن سړی کرڅوي او د اسلامي امت دپاره څومره معقولې خبرې او د اسلام له درد نه څومره خو د ده کتابونه طالبانو بعضې داسې خطرناک کتابونه دي که یې وګوري طالبانو ورونو سړی د یو مشکل سره مخ کوي اصلي اسلام یې هغه کړی ده د یو کتاب جوړ کړی طالبانو معالم الطریق نومېږي هسې یو خبر به درته وکړم دومره ښه مجاهد تېر شوی دی وایي چې په دنیا کې دوه مملکته دي یو دارالحرب ده یو دارالاسلام ده قرآن نه غږېږي طالبانو ټول یو دارالحرب ده یو دارالاسلام ده بل بیخي ښه ده مثلا دی وایي چې افغانستان دارالاسلام د اسلام واقع ده د دې نه چارتېر چې کوم هېوادونه دي زه وایي تا نه پوښتنه کوم چې تو دارالاسلام دي که دارالحرب نو به یې ګوري چې هلته اسلام واکمن ده که نه ده واکمن که واکمن وي پکې اسلام د کني هغه ټول دارالحرب ده نو چې دارالحرب تو نو د دارالاسلام له دارالحرب سره طالبان معامله وایي چې څه معامله یې ده هغوی سره به یا قتال کوي یا به ورته وایي چې جزیه راکوئ څه نه زده کوئ درېیم شی بیخي ښه ده نه طالبان دومره تیزه نظریه یې د طالبانو ورونو او دا اصل کې د قرآن نظریه هم د طالبانو ورونو اوس عصر کې مسلمانانو مصلحتونو باب ته یو څه توجه کړې ده که نه او دا کتاب هم پیدا کوي طالبانو معالم الطریق ورته وایي یو جلد کې کتاب د وړکای دا هغه کتاب ده چې دی اعدام کړی دی وایي د مسلمان تذکرې ته بیخي ضرورت نه ده دلته چې څومره مهاجر مسلمانان په دې وطن کې اوس اوسېږي هغوی ته تاسې مهاجر مه وایي طالبانو همدا یې وطن دلته د اسلامو د مسلمان وکو طور دی پاسپورټ تذکره لري که نه دا پرېږده د مسلمان تذکره توحید و رسالت ده کیا سره چې توحید و رسالت و طالبانو هغه د تذکره ده که په مصر کې و که په امریکا کې و هر څه تو پر دارالاسلام د ده وطن ده دارالاسلام د ده وطن ده او هغې څوک ده تذکره و پاسپورټ یې چی ډېر علمي سړی د طالبانو ډېر مجاهد سړی تېر شوی خو د افغانستان په ټولنه کې طالبانو څه علما نه غواړي چې دا سړی ژوندی طالبانو ورونو کله وایي چې دا داسې ده او کله وایي هغه داسې مطلب ده ما ته څه ویلي چې امت کې هغه څوک چې راویښول کېږي لا یشعرون د کافرانو طرف نه په هغه خلکو ټاټې لګول د دې په خاطر کې د هغوی نظریاتو خپرې نه شي په دې ټولنه کې چې دا امت راویښ کړي کافرانو داسې کړي دي نو دا سړی هم نه پرېږدي طالبانو مخ ته چې دی د ده نظریه خپره شي طالبانو کوشش وکړئ طالبانو ورونو چې د دې سړي سره ځان اسناد طالبانو ورونو اولنۍ خبره دلته دا واورئ که د زموږ د احنافو مذهب ټول عورت ده المرأة عورة كلها الا وجهها وكفيها هر ښځې عورت نه دي طالبانو نو بیا پټول ولې واجب دي هغه حجاب ده طالبانو یو حجاب ده طالبانو ورونو یو عورت نو مخ پټول اوس مانځه کې کله مخ پټول مخ پټول ښځه باندې طالبانو دا د حجاب مسله ده عورت نه ده طالبانو د ښځې مخ عورت نه ده ګورې دې ته هم فکر وي یو او یوه خبر دلته روح المانی له شافعیانو نقل کړي چې دا د موږ د احنافو مذهب هم ده هر هغه شی چې د ښځې یا د نر حالت د اتصال کې عورت د طالبانو د انفصال په حالت کې هغه عورت د ښځې مټه څوک ده عورت که ښځه طالبانو بم کې والوتله د الله چې هلته پروت دم عورت ورته ګوري به نه که یې پټوي یا یې راټولوي داسې حالت باندې چې ځان نه به دفعه د شهوت که نه یا مثلا نوکان د ښځې ده نوکان یې واخیستل دا هم عورت حالت ویښتان ښځې لنډ کړل طالبانو ښځې ویښتان هم عورت دي المرأة عورة کلها الا وجهها وکفیها نو ښځې طالبانو ورونو ویښتان کم کړل یا یې ویښتان ګمنډ کړل ویښتانو ته یې کتل هم طالبانو ناروا دي ښځه به ویښتان دپل کوي دې ته فکر وي نر ترې طالبانو د عانې لاندې ویښتان یې ترې وخریل دا عانې نه لاندې نر عورت ده که نه اتصال حالت کې عورت هغه ویښتان به طالبانو حمام کې اچوي نه به پټ چېرته دفن کوي تاسې اوس وګورئ طالبانو چې څومره معامل دې باندې کړی نو دا طالبانو مهم مطلب دي هر هغه شی چې په حالت اتصال کې عورت وي د انفصال په حالت کې عورت ده ته روزماني خبر کړي تعمیر رحمه الله رد المختار کې دا خبره کړې د سر ویښتان عورت دي ښه د ویښتان خو عورت دي د مسترتل ویښتان هم راجح رایه دا د عورت نو که چې لمونځ کوو طالبانو داسې ټیکری ته سر کړي چې ګاټ ټیکری موږ ورته ورته وایو که نه نری یعنې ویښتان ښکارېږي طالبانو مونځ فاسد ده بورې دې ته هم فکر وي جاهلیت زمانه کې عادت بس وي طالبانو ورونو ښځې به ټیکری اچولي په سر باندې دلته که نور ټیکری به یې شاته داسې اچولي سینه به یې داسې راخلاصه او ډېر خطر جوړېږي والله اسلام کې داسې وليبدین وليضربن بخمورهن على جيودهن وليضربن بخمورهن ټیکري دې روا کړي على جيود په ګریوان باندې داسې د ټیکری روا کړي طالبانو ورونو چې داسې هغې د لتیانو سینه یې ښکاره نه چې هغه د انسان شهوت راونه پاري طالبانو ورونو دغه مثیرات شهوتونو چې دي ډېر شیان دي وایي په جنت کې به ښځې چې وي کواعب اترابه
یان به طالبانو د نوي راټوکېدلي نو دا طالبانو ته تړی دته نجلۍ وویني شهوت یې راپاتې دې ته طالبانو غنج وایي شکیله غنیجه دا هغې ښځې ته وایي طالبانو چې داسې حرکات کوي چې د سړی شهوتونه راپاري تاسې که فکر وکړئ غربي نړۍ چې دلته افغانستان کې طالبانو چې کله امریکایان واکمن ول داسې لباسونه یې خلکو باندې کول په جنکیانو قصدن په بازار کې به ګرځي چې که لوڅه ګرځېدلې وای دومره د سړي شهوت نه راپاره وغه لباس کې طالبانو داسې تاثیر و چې هغه مسکرات شهوتونه وو دا ځان ته مستقل بحث ته طالبانو دې ترغنج وایي د یو کتاب جوړ کړی شقایق الترنج هغه خو یې په غنیجه لفظي اړخ باندې خو دا طالبانو یو مستقل بحث ده یو سړی طالبانو ورونو شهوت یې مړ وي ته څنګه شهوت راپاروي نو دې ته طالبانو غنج وایي کتابونه جوړ دي ډېر د انسانان ته شهوتونه یې مړه دي دا لګی بیخي کار نه کوي طالبانو پرې مستقل کتابونه جوړ دي بحثونه علما پې باندې کوي نو دې ته مو فکر وي طالبانو ورونو دا هم یو علمي بحث اسلام دته راغی وليضربن بخمورهن على جيوبهن چې ګریوانونه باندې رواج وي چې پټ طالبانو ولا يبدين زينتهن نه به ورښکاره کوي زینت الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوب نیړه ته طالبانو زینت مخ دا خو لاته کې مخ لاسونه حتی عضو مخصوص کې علماو بحث کړی ده هم طالبانو ته ده خو چر یعنې د ښځې د زوم پلار د میړه پلار د ده نه به طالبانو ښه د مخ پټوي که به نه پټوي نه به یې پټوي طالبانو ورونو قرآن څه وایي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن خو شر نه طالبانو ښځه به مخ څوک نه کوي مخ نه پټوي هغه ښځې چې هغه د دوی خادمانې وي طالبانو له خادمانو نه به مخ نه پټوي خو که کافراتې وي نو بیا په کافرو ښځو نه طالبانو ورونو علما وایي څوک کوي مخ پټوي او په دې کې د علماو اختلاف ده دا علی الوجوب د طالبانو که علی الاستحباب ده روح المانی چې کومه رایه مختاره کړې د استحباب رایه ده که یوه ښځه وه کافره خادمه و د مسلمانې ښځې خادمه وه هغه محتنات به نه ورښیي طالبانو ورونو ترېنه پټوي به یو ځای به ورسره لامبي نه طالبانو ورونو محتنات به نه ورښیي هغه زینتونه دا علی الاستحباب د طالبانو علی الوجوب نه یعنې هغه سړي طالبانو ورونو چې ښځو ته یې هغه نه راځي ته ورته وي شهوت نه راځي مثلا لیونی وي یا عنین وي طالبانو ورونو دلته یوه خبر درته رواورئ ښځه به چې روانه وي دا خپل هغه به په زوره نه وهي ته ورته وایي دا پښه به په زوره نه وهي چې درب وکړي او چې هغه خلخال یې تړلی وي ښځې دلته پښو کې یو رقم ته خلخال ورته وایي شرنګانۍ وي که نه تړلي چې پښه په زوره کې د شرنګ غوندې وکړي یعلم یخفین ولا یضربن بارجلهن ځکه طالبانو تاسې ما خبر واورئ چې کومه خبرو علامه شهید سید قطب کړې والا رحمه الله هر هغه ته چې موتیر د شهوتونو وي طالبانو د اسلام کې ناروا ده یورې به زه دا خبر درته وکړم د روح الماني بیا د ده خبر درته کوم اوس طالبانو ورونو اوس زمانه کې علما وایي ښځه به داسې بوټونه هم نه پو کوي چې باندې روان وي چې دا پښه کېږدي په زوره کړپ کړپ غوندې کوي طالبانو ورونو خصوصا چې پښې کوچي وي او دا روانې کړپا کوي پکې نو دا هم طالبانو ورونو چې انسان ورفکر کېږي لکه اسپه غوندې داسې روانې که نه چې هغه شهوتونه راپارول کېږي مړه شهوتونه راپاروي ولا یضربن بارجلهن یو بوټونه به هم طالبانو داسې بوټونه ښځه نه پښو کوي چې باندې وتله چې هغه شهوتونه راوپاري په زوره ټکا کوي او بل دا د طالبانو د ښځې غږ څنګه د عورت ده که نه د عورت صحیح خبره دا د تحقیق دا د روح الماني وایي د ښځې غږ عورت نه ده طالبانو او رښتیا هم دا تحقیق ده د ښځې غږ عورت نه ده طرف د شامي نه نقل کړی چې نغمه خوشوازي عورت نه نور عورت نه ده ها خو دلته م یو بل ټکي ته فکر وي طالبانو ورونو چې موږ په افغانانو کې روح الماني دا خبر کړي که دا فکر وکړي د کوچانو ښځو کې یا افغانستان کې یو قسم کالي دي کوچاني غوندې که نه ډېر پولي مولي پیسې نکټي نو دا هم طالبانو چې ښځه روانې که نه وړه وړه پولي پکې وي دته شرنګا غوندې روح الماني وایي دا هم ناروا ده ځکه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین چې ځوانه جلۍ وي طالبانو یوه ځوانه ښځه وي دغه کالي اغوستي وي کوچاني کالي که نه پولي پکې پوهېږئ خو طالبانو که زه په بله ژبه غږېږم که نه اصطلاحات خو مو دلته طرفی دي یو قسم شی د پولۍ ورته ایمان کې وړې وړې شرنګاني غوندې دي که د کوچاني کمیسونه اوس هغه کمیسونه دغه د وت هغه طریقې چې چندان وړی هم نه شي ځکه هغه ډېر درانده ول طالبانو که نه خو بیا هم ته د په لرې پرتو سیمو کې ته ده لا تر اوسه پورې نو دا کالي چې اغوستي له کوره باندې راوځي دا چې روان طالبانو چې قدم کړي رنګ غوندې کوي نو دا هم طالبانو لیوډم هغه متیرات د چا دي د شهوتونو دي که کور کې غوندې طالبانو هر رقم کالي چا غوندې وادي غوندې خو چې باندې راوځي جانب ته لیوډم ما هغه پټ هغه متیرات د شهوتونو به نه وي او روح الماني یوه بله خبره هم کړې ده دی وایي د اوس زمانه کې حجاب خو اغوندي خلک بس دې خبرې ته غوږ ونیسئ طالبانو زه بیا ورې په چادري درته بحث وکړم طالبانو ښځې لپاره حجاب هم واجب وکړ ښځه طالبانو د حجاب اصل کې اسلام کې داسې ده چې د یوه سترګې چپه سترګې هغې ښکارېږي نور به ټول ټیکری داسې ځان نه راچارتېر کړي
طرف دا چا په سترګې درته ښکارېږي چې په لار روان حجاب اصل کې اسلام کې داسې و صحیح اوس هم موږ تاسې وطنو کې غټ ټیکری اغوست دا چادري سره دا شنه طالبانو دا خو اوس را پیدا کړي تر ټولو نه طالبانو ښه حجاب دا بیا دا چادري حجاب ډېر ښه پکې بعضې وطنو کې طالبانو ورونو د هغه را پیدا شوي دي د تور حجابونه دا هم طالبانو حجاب راولي خو که فکر وي طالبانو روح الماني دلته یوه خبر کوي روح الماني وایي اوس زمانه کې حجابونه کدې اغوندي نور بدن یې پې پټ وي خو دا حجاب داسې رنګه رنګه وي که نه او داسې رنګونه پکې وي چې ښځه داسې روانې طالبانو کار سي کشکا دي ځان طرف ته نو چې ورکسې کوتلي هغه شهوتونه راپاري نو دا هم طالبانو داسې ده لکه نه حجاب غوندي ځکه حجاب خو د دې لپاره ده چې تا شهوت مړ شي پکې نو چې دوی داسې شهوتونه کوي چې نور هم دي تا څوک روان شهوتونه راوپاري طالبانو دا نور هم ناروان نه شولې پوهي په خبر باندې نو دا تور هغه څه ده حجاب دا اوس په ټولنو کې کرا کرا په رواجېدو ده کوم فکر وي نو بعضې ملایان په دې کې تشدد کوي چې دا دین نه وي نو دوی وایي چې دا هم لکه یو لږ هغه نه ده چې متیرات په شهوتونه د چادري افغانستان په ټولنه کې هم مؤثره په الحجاب واقع سوې ده نو هغه دین نه وي نو والله اعلم طالبانو ورونو په دې باندې د بصیرت خاوندان کېږي یاره زه خو چې بیا هم ځان سره فکر کوم طالبانو لږ جاذبیت لري کم فکر وي د چادري نه دا توک لري چادري کې چې ښځه روانه وي سړی فکر کوي زړه ښځه ده روانه او دې کې چې طالبانو زړه ښځه هم روانه وي او چې دا یې اغوستی که نه سړی وایي چې لکه ښه اسپه خو روانه ده یو قسم د شهوتونه راپارېږي طالبانو پکې نو ښه خبر دا ده د چادري طالبانو ښه باب ده اگر کې دا بل هم ډېره په تیزي روانه ده او روان هم طالبانو د مونږ لا درس نه ډېره تېزه روانه ده دوی ډېر شوقیان شوي دي اوس طالبانو تاسې د علامه شهید سید قطب رحمه الله خبرې ته لږ غوږ ته یا طالبانو ورونو علامه سید قطب وایي انسان چې الله تیرلی ده او هغه ترکیب د نفس د انسان چې نه جوړ د طالبانو انفعالي قوې ډېرې پکې شته په شیانو نه متاثر کېږي زر ډېرو شیانو نه خیال هم طالبانو انسان ته د شهوت په راپارېدلو کې ډېر مؤثر د خیال خو پېژنئ طالبانو ورونو کله چې سړي واده نه وي کړی طالبانو خیالي دنیا کې ډېر ډوبېږي ډېر ودونه په خیالي دنیا کې کوي خیال طالبانو ورونو ابن عربي په فتوحات مکیه کې لیکلي زه مجبور یم چې تاسې ته ووایم طالبانو ورونو ابن عربي وایي په فتوحات مکیه کې وایي پخوانیو پیرانو به کله به چې مرید د احتلام پیښ سو طالبانو وهه به او تعذیروه به چې ته ولې تا ته احتلام پیښ شوی که تا د خپل شهوت په خیال نه وای راپارولی ته شیطان نه غلط پوهېږئ ما په خبر د انسان ته چې شهوت راځي طالبانو ورونو احتلام پیښېږي نو هغه طالبانو په خیالي نړۍ کې دی څوک وکړي خپل شهوت راوپاروي نو چې راوپارو د شیطان ته بهانه جوړه کړي طالبانو بس دی هغې نو دا طالبانو یو خیال هم طالبانو څوک ده مثیره د شهوتونو ده چې ښځه روانې طالبانو او پښه په زوره باندې ووهي هغه د تا ته په خیال کې بیا هماغه خیالونه هم طالبانو مثیره د شهوتونو ده حتی طالبانو دوی وایي ډېر انسانان داسې سره چې د ښځې بوټ ویني د ښځې کالي ویني او یا د ښځو نور شیان ویني طالبانو ورونو بس همغې باندې هم د دوی شهوتونه راپاري هغې یو عالم درته وایي طالبانو دا معقولې خبرې دي ښه هغه لیکلي طالبانو ورونو علامه یو عالم دلته تېر شوی د القاعدې اصلي مؤسس فلسطینی شهید شوی شهید عبدالله عظام ای طالبانو ښه عالم هم تېر شوی ښه او دوی یو کتاب جوړ کړی د افغانانو یو صفت کړی و افغانان د روسانو په وخت کې به روسانو بمبار وکړي ټول کلی به تباه سو خلک به شهیدان وو غوښې به باد ولې خو افغانانو کې وایي دومره غیرت و چې اول به یې هغه د ښځو کالي راټولول د هغې باندې تا سترګې ونه لګېدې بیا به یې غوښې راټولول افغانان اوس هم طالبانو همداسې کوي کالي اواري طالبانو ورونه داسې چې کې اواري که نه د دې ښځو کالي څوک نه وي خو دې نه معلومېږي چې دا مثیرات د شهوتونو هغه شی چې مثیر د چا سو د شهوتونو سو طالبانو اسلام ته بیا د هغې لپاره د بندي دیوه لاره وکړه یعنې هغه ښځې چې ودونه نه لري یا هغه هلکان چې ودونه نه لري یو تر بله هغوی ټول په ودونو باندې کوي چې دا ټولنه طالبانو ورونو هغه طبیعي مزاج چې د انسانانو دغه خلاف دي خو دلته طالبانو دې ټولنه کې دومره ډېر مصرفونه را پیدا کړي دي چې ته به ورته حیرانه ته بیخي په دې ټولنه کې مشکلات یې زېږولي دي ځوانان یې خو هم ایاما پاتې دي او له دې خوا هم ایاما پاتې دي او بل دا د روح الماني لیکلي دلته طالبانو یو سړی داسې فکر کوي که زه واده وکړم غني فقیر به شم ځکه خپل ځان ته خو هر څنګه علم چې پیدا کوم کس ته ویده کمه کړم طالبانو الله وایي الله وعده کړې ده نه الله غنا درکوي په واده باندې روح الماني هغه حدیث راوړي دي ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة حق على الله عونهم درې کسان دي چې الله دې هغوی اعانت کوي یو هغه ناکح چې یرید العفاف بل مکاتب یرید الادب بل غازی فی سبیل الله دوی سره الله عز وجل وعده دي چا کړې ده د معاونتو د غنا ته الله عز وجل به دوی غنیان کوي